کوم مبارزه چې دوی کوي موږ دغه را اخلو په دغه باندې ورسره غږیږو. موږ له دوی نه دا تمه نه لرو موږ له دوی نه دا تمه نه لرو چې دوی د غزې تلونلو ته لاړ شي جهاد دې وکړي. موږ هرګز له دوی نه دا تمه نه لرو چې دوی به د صحابهو دفاع وکړي. موږ هرګز له دوی نه دا تمه نه لرو چې دوی به سیرت د نبي موږ ته بیان کړي. که دا تمه تاسو کې څوک ته لرئ هغه ما ته ووایي چې موږ ته دا تمه لرو. زه چې مبارزه کوم زه د اسلامي امارت د دفاع په خاطر او د جمهوریت د رد په خاطر باندې د دې دواړو دپاره زه دلایل لرم. وخت چې یو سړی اسلامي نظام پرېږدي جمهوریت دا خو ډېر خبیث سړی ده دا خو کنځلې کوي هر څه کوي. پرون وای دا فرض که او یو خبره د ټولو دوستانو ته کومه ننګیال په نامه یو کس ده اوس بیرته د اسلامي امارت د دفاع په خاطر باندې راغلی ده او ډېر په مهارت غواړي چې زهر وشیندي. دا اول سیکولر و بیا طالب شو زمونږ لایفونو ته راتله له فتح نه مخکې مونږ ډېر دی رسنیزم که هر وخت به م په لایفونو کې اخیسته. بیا د له انجینر نه یو انجینر د هغه نه غلا وکړله یو 10,000 که څومره لاړه امریکا ته. بیا هلته چې پوه شو چې وضعیت مې خرابه ده او دلته مخکې نشم تللی بیا یو څه وخت ورک شو د امارت خلاف د ما خپله شخصا په ما یې شخصي اټیکونه کړي. اوس بیرته تسبیح اخیستې دي. دې سړي ته ډېر بیدار اوسېږئ. له حسیب ځواک نه او له دې نورو ټولو نه خطرناک سړی ننګیال ده. نوی راغلی ده بله ورځ لونګین سره په لایف کې ناستو ما ته په واټساپ کې میسجونه کړي په ټویټر په پرایویټ کې هم کړي دي. ما جواب نه ده ورکړی. ما ورته زه تا پیژنم نه اصلا. ما ته د یوه دریځ سړی په کار ده د یوه دریځ سړی مې په کار ده مذبذبه سړی مې نه ده په کار. او نه اسلام دومره کمزوری شوی چې ننګیال غوندې خلکو دفاع ته د مجبوره شي. نو مونږه شپونکی صاحب تاسو ټولو ته وایم دلته چې دغه لایف خپرونې مونږ په دې نه کوو چې مونږ له کوم دارالفتاء نه انلاین یو په چا فتواګانې ورکوو. فتوا مرجع زمونږ او ستاسو الحمدلله معلومه ده. دلته که هندو راځي که عیسوی راځي که کریسچن راځي که د خره زوی راځي که د سړي زوی راځي کنځلې دې نه کوي دلته د ما سره بحث وکړي. که یې په شریعت باندې بحث کوه زه د جواب نه وم زه به طبعا یو عالم ورته راولم هغه سره د بحث وکړي چې په تیر کې موږ دغسې کړي دي. که په سیاست باندې په جمهوریت باندې په امارت باندې په اوسني حالاتو په 300 مړو غږیږي هر څوک کولی شي چې راشي دلته زما لایف ته. بل هیله مې د ټولو نه دا ده چې زما په لایف کې به نه تاسو چاته ملحد وایي نه به کافر وایي ځکه دا زمونږ او ستاسو وظیفه نه ده. د مونږ او تاسو وظیفه د اذهانو جوړول دي. دلته دوی سره بحث کول د دې په خاطر نه ده چې زه ځان قوي وښیم. دغه بحث ځي دلته په زرګونو خلک مونږ او تاسو ته ناست وي قضاوت بیا هغوی کوي. ځوانان دا قضاوت کوي چې چا صحیح دلیل وویلی چا صحیح دفاع وکړه چا کنځلې وکړلې چا بدرد وویلی چا کفر وویلی. د دوی اصلیت له مونږ او تاسو سره په بحث کې معلومیږي. که چیرته مونږ ډایرکټ په دوی باندې ټاپه د ملحد او د کفر لګو دا زمونږ او ستاسو په ضعف دلالت کوي. اول خو دا مرجع د دې نه ده چې مونږ د په چا باندې فتوا ولګو. دویمه خبره دا ده چې بحث نه مخکې هغه څه ویلي نه وي یو تیر خپرونه کې یو څه ویلي وي. الله تعالی د توبې دروازې ډېرې غټې دي خو دلته ما او تا ته راغی د توبه ویستلې وي او بیا مونږ پې د ملحد ټاپه لګو نو دا مو خپل زیان و که د هغوی مه نه ده کړی کیدای شي هغه توبه ویستلې وي. نو په دې وجه باندې زه نه د چا دفاع کوم. ما ډېر دلته غازیان لیدلي دي ما په څنګ کې ناستو شهرت یې ترلاسه که او زنده‌باد زنده‌باد یې ویلې خو بله ورځ هغه د لستوڼې مارانو ختل هغوی د وظیفې دپاره مبارزه کوله د پیسو دپاره یې کوه د شهرت دپاره یې کوه د دندې دپاره یې کوه. حتی د واټساپ ځینې اډمین صاحبان اډمینان دومره سوء استفاده د مبارزینو له پاکو احساساتو وکړو چې ځانونه تر ریاستونو تر
تر دند ورسول هغه مبارزینو باندې چې دی اډمن صاحب سلام هم نه اچوي. نو موږ نه د دندې دپاره کوو، نه یې د وظیفې دپاره کوو، او نه یې د شهرت دپاره کوو، ځکه شهرت به نه دې نه څومره زیات زه په تنګ یم له شهرته له کوره وتلی نسم، او نه یې د پیسو دپاره کوم. دا هغه شیان دي چې هغه وخته مونږ کراس کړي دي، پوه سې. نو هغه شهرت والا خلک زه پیژنم چې دلته راسي وروره ګله بس 2 خبرې داسې ورته وکړلې زتي وروره ته هېرې، بیا بله ورځ وایي والا وایي دا په خبرو نه پوهېږي زوی د مړ نه شه. نو اول حاجي صاحب محترم ته چې مسلم نه لاندې د ده ته وخت ورکوو چې ستړی مه شي. سلام علیکم جنرال صاحب، الله دې راوله سال دې ښه سره په خیر یې؟ شکر د الحمدلله. وروره دا 300 مړو کې څو نفره پیژنې؟ 300 مړي کې خو 14 نفره پیژنم. د کوم ځای دي؟ هغه د هرات ولایت دی. تر اوسه پورې افغانستان ته انتقال شوي نه دي. حاجي صاحب او دا کامره دې که خلاصه کې یا زه کامره نه خلاصوم، ځونه رسنۍ نه خو چې تر اوسه پورې په ایران کې دي. دا 14 یا مړي نه دي په ایران کې دي. په دوی باندې تاسو ته خو اول معلومات نه ځکه موږ په دې کار کې په خپله یو خیره مؤسسه لرو، دغسې کل ډیپلوماټیک اړیکې کې موږ یې په نامه باندې نه جوړو، موږ یې دغسې نقد کار کوو، خپل د جوبه استو. جنرال صاحب زه پیژنم نوم خو به لري ژوندی لري نو مسلم صاحب ودرېږه نه دغه مؤسسه خو به نوم لري، خیره مؤسسه زموږ د نوم نه لري، موږ دغسې خپل نقد کومک کوو. ولې جنرال صاحب داسې چې کوم معلومات لرئ صحیح تر اوسه پورې افغانستان خلک سم معلومات نه لري. لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه قربان. ما سره لایف کې تر ډېره وخته ایسته لاړ نه سې، زه دې نه لرې کوم. افغانانو ورونو تر اوسه تاسو داسې کومه مؤسسه لیدلې ده چې هغه نوم ونه لري؟ هر څوک نقد ورکوي. زه خپله مؤسسه لرم او خپله نوم لرم او جنرال صاحب قربان سم بېنومه مؤسسه ده. جنرال صاحب دی زه پیژنم، جنرال صاحب دی زه پیژنم، د مسافرو د جوب غل د پوسټ د مسافرو څخه ډېرې پیسې ووهلې. که نه یې پوښتنه ځینې وکړه ورته یې تا چې کوم پارټي مسافرو غلی سم مسلم صاحب وروره زه صحیح شو، ډېره مننه. الله مو وساته، خپل لایف ښه لایف ولرئ. الله مو وساته. زه نه ودرېږه حاجي صاحب نه ته غال نه ته له مکې نه راغلی، صبر وکړه. دا بېنومه مؤسسه کامره دې نسکه 14 نفره چیرې دي؟ ګوره چې هر یو مسلم صاحب ته دا سړی تختوه مه کوه. راسي تاسې توهین ورته کوئ قربان سم، دا نو ښه کار نه دی. نه صاحب قربان دې سم، ته د مکې امام یې وروره ځه مه، تا ته ما توهین نه دي مې ویلي د مکې مسلم صاحب توهین دې نه منم. ښه قربان دې سم، مؤسسه خو دې نوم نه لري. ښه دا 14 کسان چیرته دي وروره؟ په ایران کې دي. ایران کې ایران په کوم ښار کې دي؟ په پیلال چې دی د ایران په بلوچستان په شفاخانه کې دي. موږ معلومات لرو. پیلال بلوچستان په کومه شفاخانه کې دی ورور؟ هغسې معلومات یې نسته راسره، ولې هلته کسان ورغلي او پیلال زخمیان دي. داسې د ډزو برید نه دی پر سوی دی، داسې یو مین په چاودلی دی. 14 کسه مړه اوس زخمیان نه مړه نه دي، داسې د مړو معلومات نشته، خو ټول زخمیان دي، پیلال زخمیان دي. خو دا د خبرې د دلته ریکارډ دي وروره. ما او تا انلاین یو افلاین په واتساپ کې نه یو سره لګیا. ښه زخمیان مړه وو، بیا زخمیان سو. ما تا ته ویلې د مړو څو کسان پیژنې؟ تا یې 14 کسان په ایران کې دي، بیا بلوچستان ته لاړه. اوس په کومه شفاخانه کې دي چې موږ ډایرکټ کسان ورلیږو؟ موږ هم یو خیریه بنسټ لرو چې ډایرکټ دوا او مواد شیان ورلیږو. مبین صاحب زه څه ویل نه لرم، تاسې مستقیمه سپیناوی غواړئ د یو چا څخه؟ نه قربان دې سم، نه خامخا به یو څه ګورئ دا څو ورځې کېږي په دې خبرو باندې ډېر غټ توهین روان دی، ډېر غټ بحث روان دی. زموږ افغانان هلته ډوډۍ په ایران کې ورکوي، ډېر غټ توهین روان دی. زه نه غواړم چې بحث وکړم. نه قربان دې شم، توهین څوک نه کوي. ته د مکې امام یې، زه په دې خاطر درته راونختلم شم، صرف دغه شمخانه ماته وښیه. توهین دپاره راونختلم، د ښه دپاره راونختلم. تاسې یو سړی غواړئ چې داسې په یعنې خپل د ځان د تاثیر لاندې یا دغه لاندې راولئ. نه قربان دې شم، دغه شفخانې ادرس راکړه چې موږ مرسته ورلیږو.
بلوچستان په کومه شفاخانه کې ده؟ جنرال صاحب راسته ماسته ویل ته دوی بیچارهګانو ته د کار زمینه برابره کوي خیر دی په سترګو خو دا د غیر قانوني لارې څخه شفاخانه ووځي راته ووایه چې موږ بیچارهګان ډایرکټ آفرین مونږ ډایرکټ هلیکاپټر امبولانس لیږو ایر امبولانس چې ډایرکټ د زخمیان راجي کړي دلته ډایرکټ د کار زمینه زه ورته جنرال صاحب برابروم. هغه چې هغه صرف چې په سر ادرس باندې ما. ورته ناست و یعنې هغه مو ګرده په 1000 روپۍ باندې خبره حل کړه د هغه پوښتنه به مو کړې وه خو زموږ افغانان ځورېدلي دي مه کوئ خیر دی وزر ورته کوم قربان دا دې ډېر شم د ځورېدلي دغه خلک دي 1400 کسانو ادرس د دې 1400 کسانو ادرس پلیز دا به د یو خو هیل تا د فیلینګ لایف سره خبرې د هغه څوک چې عملي کار کوي جنرال صاحب هغه چې دی داسې په لایف باندې پوښتنه نه کوي هغه هلته مخامخ ورته ورځي ښه اکاونټ دې دلته راته ووایه چې زه یو 3 لک افغانۍ د تا اکاونټ ته ولېږم هلته بیا دغه مریضانو ته ورته که په ترکیه کې اکاونټ جنرال ویلی سې نه دا مستقیم ایران بلوچستان شفاخانې نه انلاین ده ښه اورې غږ درځي ولا څه د ویلې زه نه لرم جنرال صاحب تاسې دغه خبرې کوئ چې بله کوم نه قربانې زما خو د تا ډېر عزت وکړه یا والله چې دا ډېر یعنې قدر درسره کنې زه غږېږم ما خو تا څه نه دي ویلي قربان خپله دې لایف شم کې د مکې راځم. امام مې درنه جوړ که حاجي صاحب محترم د دغه 1400 شهیدانو له کورنۍ سره تاسو رابطه کړې ده تاسو خو یو مؤسسه هم لرئ بې نومه رابطه مو کړې هر څه مو کړې ده ولې هغه د لایف خبرې نه دي هغه کورنۍ عملي سره. خبرې دي ښه ما هر څه کړي دي نو خو بیا دلته لایف ته نو چیشته راغلی قربان جنرال دې صاحب سمه زه خو- راپورته خو سولم بیا همدې دغسې دې لایف ته دې راپورته صحیح دی بیا به په ژوند کې هم راپورته نه سمه زه ملامت تاسې سلامت نه د ما لایف د تا په خدمت کې ده نه خبرې ته غواږ ساجي صاحب محترم ګوره څه لاړ نه سې پوره معلومات مونږ ته راکړه خیر ده ته خو زمونږ ورور یې افغان یې نو ادرس راکړه چې مونږ در شو اکاونټ دې راکړه چې پیسې پکې واچو دوا وروړو دلته د کار زمینه دغه 14 کسان خو شکر پیدا کړل نورو پسې هم ګرځو محترمو 2شپېتو نه 14 کسان پیدا سول حاجي صاحب محترم ورکړه توضیحات افتخار مه پکوئ ما د خدای وایي چې د ورځې 10 نفره د څخه په دغه نه. د افغانستان د خاورې چې راوځي هم پرې مه کوئ دغه د افتخار ځای ده چې په دې 2شپېته کسانو کې خو 14 پیدا سول کنه تاسو د الله عزتمن لري دي تاسو د هسې الله وستایي مړه ول هغه د 14 بیرته زخمیان سول د کار صرف دغه ادرس مونږ ته راکړه خیر د زړګو کنه مه کوه داسې ته ولې داسې کوې ادرس یې معلوم دی هر شی معلوم دی نو باره یو څه د قاچاقبرانو سپیناوی و یو څه دغسې د ایران د دولت و یو څه ستاسې د خوا و خو دا مظلوم دا غریب ولس په ایران کې د دوی په ګردو باندې د دوی په وینې باندې د دوی په زړو باندې فروشات روان دی دا خو دنیا ته ټکنالوژي راغلې جنرال صاحب ته خیر دی لږ وګرځه دا دنیا خو خیر دی ته اوس ګردو ته لاړې ګردو نه به اوس اګو ته راسې کاته مه ځه بره ځه ګردې دا پرېږده وګوره. د مونږ بحث په دې دا شیخ ورور ځان باستلی دی که نه دا هم ټیکه ټیکه کوئ جنرال صاحب زموږ افغانان ځورېدلي دي په خدای چې ځورېدلي دي ټول عمر یې په دغه لایف کې ناکه مه ځورېده کوم جن آنلاین وروره زه خپل د کور څخه آنلاین یم یا لندن کې که ترکیه کې خپل د کور خبرې کوم جنه کوې زه د کور څخه خبرې کوم جنرال صاحب خماخه له خلې نه خبرې کوي الله دې عزتمن لره ګوره په خدای ګرد توهین کوي لا اله الا ګرد توهین کوي ویني شیخ بیا ورته ناسته خبرو کې کوي ورته وګورئ گمنام مؤسسه دا گمنام و بینامه مؤسسه بیا 2شپېته کسان شهیدان بیا هغه کې 14 شهیدان پیدا سو بیا هغه بیرته زخمیان سو بیا ورته په کومه شفاخانه کې ده وای په بلوچستان کې بیا د شفاخانې نوم نو دا محترم ولسمشر صاحب دغسې معلومات سرغوج به تا تر اوسه نه ترلاسه کړي ده جنرال صاحب یو بل پکې وګورم بیا وایي توهین کې سړی تښتېد منال صاحب دا زه پېژنم د کندوز د امام صاحب دی خو چټي دروغ وایي او دم کله په استانبول کې کله په لندن کې او دروغ وایي د امام صاحب د کندوز غل داسې مسافرو ته یو بلګه جوړوي فکر کوم چې څوک ځینې وهي هغه ته وایي چې تا پولیس نه نیسي چې وارې کړي هغه سبا پولیسو نیولی دغسې غل ده دا انلاین غل ده نه جنرال صاحب دا ګوتې داسې کولې وای تاسو ولې داسې کړی کوشش کوئ پټول کوئ پرون جاوید داسې نیشه چای دم کړی و نن لکه څه خدای ته محرمه کړي
ټایګر صاحب په خیرونه دا خو بیګا ماته وی چې اقبال پلازي رئیس به دې کماغه خو دې هم نکړل والا ریکس به بیګا واتس اپ کې را به شیخ خله دې باندې کړه سلامونه خله باندې سلامونه وعلیکم السلام سلام علیکم ورور هغه 280 کسانو کې 14 کسان پیدا سول تاسو ته څومره معلومات دي مایک مو بندو ټایګر صاحب جنرال صاحب خلاص کړه جی رسیږي مایک د خلاص کړه دروازه خلاص کړه جنه د اتی سار 280 کسانو نو هغه خو تاسو ته ما بیګا څو نفر پیدا شوي دي نو تاسو ته خو هغې کې ما بیګا خبره وکړه ده چې منظور بیګا سره سر وکړه په خدای کې یو په منظور روشن کې یا د راځي نندال صاحب دفاع باسي له سرحد نن یو پلویر خطلای و مسلم کلزای صاحب بخنه غواړم نن یو پلویر خطلای و وای چې هغه ته اوس د ایران حکومت جګ شوی دی هغه خلک دفن کړي دي وای هغه ته ټول نخې او نښانې دي منځه وړي دي تر څو د خبره روښانه نشي خلک هغه ته وای دفن کړي دي نخې نښانې هر څه د منځه وړي دي او که اوس وای څوک لاړم شي څوک چی نشي پیدا کولای شاک والا دغه توای ورکول جنرال صاحب دوی نن مظاهرې کړې وې یو څه په هغه مظاهرو کې دومره د ایران په خلاف باندې غږونه نه کېدل مسلم سیواد جنرال صاحب دا یو دلته لیکلي دی وای تاسو ما تر واخلي ما لاس کسانو امریسي ابو احمد وای خو که نومې څه شی ده ابو احمد خلیفه صاحب عکس لګولې اجازه پټ دی خپل سړی دی جنرال صاحب ډېر ښایسته دی هغه کې مشال غونته غاپي مشال غونې نه وایي لایف کې غږېدو وایي مشال په غږ غږېدو ودرېږه زه ګورم د ما انټرنټ کې لږ ستونزه ده زیړه لونګۍ تړلې ده د خلیفه صاحب عکس لګي جنرال صاحب کنه ته ما هغه کوم چر کې به درته نه کېږي که نه ولې هغه که نصیب که یا خو شیخه د تا د خدای د لایف سره بیخو باسي کوم پدرنالات زه پکې هغه کړی یم بیخي در ختلی نه سمه لایف ته نه ولا جنرال صاحب تا خپله پرایویټ کړی ده پرایویټ ته لږ پرایویټ باندې زه نه پوهېږم پرایویټ کړی ده نصیب دغلته ده زه په دې پرایویټو مرایویټو نه پوهېږم هغه ته معلومیږي والا که فارم هغه څه شو هغه فارم والا ما چې فالو کړم ورک سم هغه موډیټر کا هغه درته راوخېدو جنرال ودرېږه زه ګورم دا اوس وګوره دا زه څنګه موډیټور کوم ګوره دا د ما پاکس باندې ګوته کې چې تمام موډیټور کې زیات کار وکړم ملګرو له سره شیر کې لاوه سپورټ شپک موډیټور سولم راستیاله موډیټور سه لاوه سپورټ شپک سو نه فورم مرستیاله اورن جنرال صاحب تر اوسه اپشن نه راکړی چیک یې کړ دا راغی کورا د سن یې وای دا د بیرته راوتلو هغه د خپل د نصیب آی ډي کنه له اکاونټ کا هغه کیږي هغه یو لایف ته نصیب ته لایف تر تراسه تاول بکې ګور لایف شیر کی کنه سره یار یا لایف شیر کی کنه جنګ شیخه څنګه شیخه مسلم خیر کرارینا الله صاحب تو غوړې درې دي ناسب لګ مخ کې یالو لکې په کې خودل هغه مخ لایف ریپورت کې ګورم زغوري دي مسلم صاحب طبيعتونه اجازهونه دلته یو لیکي جنات راپور
څوک راپورته کا جنرال صاحب ټلیفون کار نه کوي حسبین ویل وایي ما قاسم خپل صاحب ځان ته راختلی و نو کمپیوټر هغه کې کاکو کار هغه نه کوم. وایي کاچ اکبر چې دا د ترکیې وه عقبین څه وایي حقبین ویل وایي جنرال صاحب اکاونټ کې ما ځان موډیټر کوئ کار یې نه کوئ. بد کوي زه یې بېرته بلاک کوم عقبین د ما له هغه نه ټویټر د هغه نه خلک ایسته کوي اوس هېڅوک هم نه دی جنرال صاحب موډیټر تا په اکاونټ کې نه اکاونټ کې مشکل ده څوک نه کېږي. ګوره لایف شیر کې یو ښکار راپورته کړ جنرال صاحب څه وایي نه کوي دلته انټرنیټ مې لږ ضعیفه ده نه اواز دې ښه صحیح راځي چې هم ولا نه دغه مړي ورک سول مړو کې یو دانه جنرال صاحب شیخ هم دی. زه ورک سوی یم ولا دغه کسان ورک سوي دي دا به او دومره دا حسیب ځواک خو د مونږ ولسمشر دا ډېر پې خفه ده الله خوب نه ورځي او که دا 2-3 ورځو کې د معلوماتو نسي دی پسې ورځي شپونکی صاحب محترم د تاسو په مایک کې مسله ده رئیس نجیب الله دا بیا پسې څوک ده جنرال صاحب نن دوی مظاهره